دا د کونړ په مرکز اسعداباد کې د جامع القرآن والسنت په نوم د یوې خصوصي مدرسې د 18مې دورې د فراغت غونډه ده چې لسګونو دیني عالمانو او د دې ولایت اوسیدونکو پکې ګډون کړی دی. د یادې مدرسې مسؤلین وايي د لوی دورې وړې دورې حفظ تجوید او ناظرې په برخو کې 94 تنه په دیني زده کړو سمبال او ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کړل. سګنی فارغان زموږ چې دي شپږ کسه د لوی دورې فارغان دي او 18 کسه د وړې دورې دي او 15 کسه د تجوید فارغان دي او 15 کسان دا د حفظ او ناظرې شاګردان. دوی له کلونو وروسته د خپلې کړې خوارۍ حاصل ته ورسېدل. له دیني زده کړو فارغ شوي د عالمان وايي چمتو دي چې د ترلاسه کړي علم پر مټ د الهي احکامو د تطبیق او د ټولنې د اصلاح په برخه کې د خپل ولس چوپړ وکړي. الحمدلله په دې بغړې باندې موږ ډېر خوشحاله یو او د الله رب العالمین نه پرې چې الله رب العالمین دا منصب من تراکه او دا منصب دا ساتنه غواړي د منصب رسول غواړي. دا یوازې زمونږ مسؤلیت نه دا ټول امت مسلمه مسؤلیت دی چې خپل بچي دې لار ته راوباسي او په دې لاره کې قرباني کړي. دا لاره قرباني غواړي به ټول مسلمانان په دې قرباني ورکوو. موږ ټول ولس سره همکار یو. موږ چې یاد کړي موږ الحمدلله دا د ولس ته رسو. درخواست ما از بزرگان امارات اسلامی خصوصا از شیخ هیبت الله این است که با مدارس با مراکز علمی توجه خاص داشته باشه. البته دین و جهاد و شعار هم از مدارس و مدرسه بنیاد مکان اعداد و جای تیاری برای جهاد است. پس از همه بزرگان امارات اسلامی تقاضای بنده این است که به مدارس شخصی توجه خاص داشته باشه. چون د یادونې وړ ده چې واک ته د اسلامي امارت له رسېدو وروسته په ټول هیواد کې دیني مدارس او د عصري علومو مرکزونه په پراخه کچه ډیر شوي او ملاتړ شوی دی.